د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان د خبرو پلوی دی او ویلي د اسلامي امارت غواړي ټول اختلافات د خبرو له لارې حل کړي، خو که هر لوری پر افغانستان تیری وکړي ورته ځواب وویني، ځکه د دفاع حق د افغانانو لپاره محفوظ دی. نوموړي ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته د ګواښ اجازه نه ورکول کیږي او کابل د سیمې له هیوادونو سره د سولې او همکارۍ د اړیکو غوښتونکی دی. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو دویم پړاو دا مهال د ترکیې په استانبول ښار کې روان دی. افغانستان په وروستیو ترنګلتیاوو کې یوازې عکس العمل ښودلی، اقدام لومړی د پاکستان لوري کړی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانو خبرو اترو په اړه وویل افغانستان د خبرو پلوی دی او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته د ګواښ اجازه نه ورکول کیږي او دا هیواد د سیمې له ټولو ګاونډیانو سره د سولې او همکارۍ د اړیکو غوښتونکی دی. د په وینا اسلامي امارت غواړي ټول اختلافات د خبرو له لارې حل شي، خو په عین حال کې خبرداری ورکړی چې که هر څوک پر افغانستان تیری وکړي ورته عکس العمل به وویني، ځکه د دفاع حق د افغانانو لپاره محفوظ دی. عموما کې افغانستان د هیوادونو سره د رغم د اړیکو غوښتونکی ده، خو که خدای مکه کوم هیواد افغانستان ته په بده وګوري یا زموږ حریم نقض کړي یا هر بل هغه اقدام وکړي چې هغه نامناسب وي، د ورته غبرګون سره به مخ کېږي. طبیعي ده افغانستان یو مستقل هیواد ده، د خپل دفاع حق لري او د خپل دفاع وړتیا لري، او پات څو داسې د خپل همسایګانو سره کې اړیکې غواړي، دا زموږ اصولي دریځ ده او باید دا درک سي. افغانستان له هیچا سره نه غواړي په جنګ کې کیل سي او نه غواړي د چا په وړاندې زموږ خاوره استعمال سي. د ټولو په وړاندې زموږ دریځ ډېر واضح معلوم ده او دا وضعیت باید ټول اړخونه درک کړي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد یک تلویزیون ته څرګنده کړه چې د افغانستان اسلامي امارت د ستونزو د حل لپاره له خبرو اترو هرکلی کوي او تل د متقابل احترام او تفاهم د فضا د رامنځته کېدو ملاتړ کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې اوس د استانبول د خبرو د پایلو انتظار باسي څو د پاتو مواردو په اړه روښانه نتایج ترلاسه شي. بلې د افغانستان اسلامي امارت په مذاکراتو خبرو او دیالوګ باندې باور لري او پاکستان سره چې کومه ستونزه په اخرو کې پیښه شوې وي وازنې حل لارې هم دیالوګ او افهام تفهیم ده. همدې خاطر یو پړاو مذاکرات په دوحه کې تر سره شول، البته بیا ژمنه دا و چې باقي پاتې خبرې په استانبول کې وسی. اوس هغه دوم پړاو د مذاکراتو روان ده، تر اوسه پورې موږ حکم نشو کولی چې نتیجه به د مذاکراتو څه وي، ورلې پرېږدو باید چې غونډې پای ته ورسېږي، خپله نتیجه د غونډې راووځي او د ضمن د مذاکراتو یا د جریان د مذاکراتو کې ځینې خبرې چې د پاکستان لخوا نه اورېدل کېږي او ځینې نور تحلیلونه باید یادونه وکړو چې ډېر د باور وړ نه وي. ښه دا ده چې موږ منتظر واوسېږو څو له خپلو مسؤلو چینلونو د مذاکراتو جریان پایله اعلان سي او موږ په هغه باندې قضاوت کولی شو. دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو دویم پړاو دا مهال د ترکیې په استانبول ښار کې روان دی چې تمرکز یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سرحدي مسایلو پر حل دی.